السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګورئ ډیلی خټک نامه قدرمندو نن راغلی ما کوټلی خور کلي ته او ما خوږه ملګري دي ما سره د هغې راغلي ما خو چې دا ویډیو به بار وکړو مازدیګری دی کلي مازدیګری دی خو دی وی چې نه دلته کې پیر صاحب ته راغلو چې د خانقاه کې به دا ویډیو وکړو نو مزه شاید کټونه پراته دي هغه پخوانی سیستم دی د حجرې چې کوم ماحول دي کټونه کټ بستر او بالښت تکیه نو هغه سیستم دی هغه ماحول دی نو بس راغلي ګپ شپ ته بس یوه ګپ شپ ویډیو تیرو او بس ګورو به چې څه څه پکې جوړېږي پیر صاحب پکې څه خیالات لري او به دا چینل نوی دی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې کوم خپلو ملګرو سره شیر کړئ نو باقاعده د ویډیو آغاز کوو د ما سره چې کوم ملګري دي نو تاسو پیژنئ ښه د څه طرف محتاج نه دي نور سلام به یې سره او تاسو په نوري باندې پیژنئ په پیر صاحب باندې پیژنئ او سره شیر وبای سترګه په سترګه شیر ولای سترګه په سترګه تاسو د هغه یوټیوب چینل ګورئ نو د دواړه ملګري چې کوم دي نو دا ما ډېر خوږه ملګري په کوټلي خور کې او به زه ته نن راغلی یم دی سره نن ګپ شپ لګو او شروع کوو د پیر صاحب نه به شروع کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او ټولو مینوالو ته زړه دې کومینه السلام علیکم کور ودونه یې وعلیکم السلام شیر وبای ما طرفه تو ته خوش آمدید چې ته موږ ته راوخوې د پوسټ ډایرکټر صاحب او اختر حسین نوم دی دوستانو دا هم تاسو ته ښه چینل چلی خو لهدا خبره دا وي چې انسان یو مصروفیاتو کې نه وي دنیا هر ځای کې مصروفیات وي پوه خپل بچي وي کاروبار وي پوه هر څه ته بنده ځان نصیب خو بیا هم تاسو ته خپل ته کې چې هغه ډېر کوي چې کوم ملګري وي لکه تاسو په تصدد مو دا چینل مخکې کېږي تاسو یې ګورئ نو داد دې ته دغه میلویږي چې څوک یې ګوري نو هغې ته په داد میلویږي خو چې بیا یې نه ګورئ نو برای مهرباني مکمل ورسره سپورټ کوئ اسدي خانې خوریام دی پوه هر څه هم دی لهذا تاسو په دې سره خپل هغه کې او دی به تاسو ته خپل پروګرامونه ښه در کړي بعضې ټایم کې موږ وګورو خو لهذا چې کوم خاص خبره وي هغه موږ رد کړو او چې کومه نه خاص وي هغه مخکې کوو نو ویډیو مکمله ګوره په هغې کې څه خاص خبرې داسې وي چې هغه تاسې په پوه شئ باخبر شئ په او په خبرې تاسو ورسوه چې بیا نیمه ویډیو وګوره او نیمه سبسکرایب کړئ نو هغې څه پیدا نه وي مکمل چیز ګوره په هغې کې به دا درته جومات خبره در کړي مدرسې به در کړي د کوي به در کړي یتیم یسیر به در کړي بل چې کوم دی دوی چې کوم دی دوی د دپاره دا چینل دی ښې خبرې دپاره چې تاسو ته د قوم کلي ولس خوار غریب د جومات د مدرسې دا خبره تاسو ته ویش ته در ورسوي بله خبره دغه ده چې هدایت ورضوات د الله ده چې چاته یې په زړه کې راشي خو هغه څیز دی وشئ تاسو ته نه پوه شئ نو ثواب پکې دی هم وشي در څه چې کوم نیت باندې دی هم کوي او ثواب پکې الله تعالی تاسو ته تېر کړي چې کومه منا تاسو راورسوي دی ورسوي باقاعده چې کوم ځای لرې وي صرف دی ګورئ یوه خبره درته زه کوم چې انسان یو ځل لاړ شي چې هغه ځای وګوري چې بای دومره لرې دی الله یې رضا دپاره خو چې بیا بار بار شي نو هغې دپاره به کوشش کوي چې که ګواډه ورته کوي او که په خپله ورسره کنټیکټ کوي هر یوه ملګري ته دا خواست کوم که دې ته یې راستوي پوه شو نو دې ته د ګواډي کوي هر څه ورته راستوي ځکه چې په اوبو ګاډي نه سي دلته کې ټول پیسې اخري پوه شو خو لهذا څوک په دې مخ خاطر کوي او څوک په دې نه کوي ولې چې داسې حساب کتاب دی چې یو بوتل وي په 1,00,000 روپۍ اخلي خو چې کلي ته 1,00,000 روپۍ او بوتل راسي نو 15,000 ته وخېږي ځکه چې هغه کوم ځای کې دې ته په لاس میلاوېږي نو هغې تان په کریام لاګي چې څومره دی مخکې سي نو بوتل لیټ ورسه خېږي نو خبره دغه وي چې د ثواب دا ځای دی چې په 1 روپۍ وي 2 روپۍ وي 1,00,000 روپۍ وي نو د اجر والا چې کوم دا پوس په هغه اسمان کې د پوښه انسان مینې هغې په عمل باندې هغه انسان هغه کوي یو بله خبره دغه چې کوشش کوي چې د شخص پہچان وکړي د ښه سړي پہچان وکړي ولې چې داسې خلک شته چې د سپینې جوړې نه توره جوړه کړي نو لهذا موږ خو کوشش دا کړی دی چې شکر الحمدلله الله ته مو دې ته زه دغه خبره کوم ملګري مې دي زه هر یو ملګري ته دا خبره کوم په دنیا خو به انارانو خو خو آخرات کې چې کله به 2 مذهب ورته مخکې شي او بیا درپسې د بل مذهب والا خواندي چې زه خو کافر یم ته مسلمان نو دا دې ویلې کې نو په دې ټایم کې د عرش مالک ته چې کوم مخامخ شي الله درته ګناه معاف کړي ویلې الله مو د خپلې سای لاندې کې پوه شي د سیرې ویلې چې د جهنم ډېر سخت هغه دي موږ خو ته نه یوه ټوکه جوړه کړې ټکاله جوړه کړې چې څوک ته نه لطیفه جوړه کړي دا لطیفې نه دي قرآن مجید چې کوم کتاب دی په دې کې حقیقت بیان کړی دی چې دې کې دغه تومانې راتلونکي دي وګورئ
موږ چې کله یو مړی وشي نو هغې څه اکثر موږ لاړ شو خو په مړي کې موږ خپله د دنیا خبرې شروع کړي وي. وګورئ در شاته ټول جنازې بیا چې جنازې ته سو نو 2 سپه په جنازې کې ولاړ وي 8 سپه به ته نه بار ولاړ وي. بیا چې د قبرونو دغه حالات وي پوه شئ قبرونو ته به کلي کې به 1000 تنان وي کوزې شوي او 25 تنان وي. نو بیا چې د هغې دغه ډیټیل ته موږ وګورو د 4 ډیټیلو ته نو په دې کې تو ته قسمه قسم خبرې راسي. نو خبره دا ده دوستانو اکثر موږ د جنازې نه ډېر محرومه کړی ده ځوان په دې مو محرومه کړی ده چې سبیا ته د مرده دی په 240,000 مذهبو کې راګیرهي چې بنیادامه په توای ما حق نه نو خبره دغه ده چې حق مې در باندې ویلی نه و په توای مې حق و چې توای ما جنازه کړې وه په توای ما حق نه و چې په توای ما کاټ نیولی وی په توای ما دا حق نه و چې توای ما کابر باندې شګه اچولي وه په توای ما دا حق نه و چې توای ما کابر ته ولاړ وی خو موږ دنیا په یو فیلډ کې نتري خالق یو د اولاد سوچ کوو د دنیا چې کومه ده یوه دوکه ده دوستانو په نکیږي بهر سه او د آخرت دنیا چې ده د هغه نه ختمېدونکې ده دا زموږ ایمان دی. خو لهذا موږ دا کوشش کړی ده چې کوم د موږ ملګري دي که اختر حسین څو پوه شه ډېري خټکنامه یې شروع کړی ده چینل په دې کې به تاسو ته ښه کار دی در پیش کوي کوشش کوئ تاسې ګورئ دا یاد ساتئ یوټیوب پروګرام چې چلیږي په دغې چلیږي مینهوال یې ګوري چې تاسو ورته داد ورکوئ او په مخ کې بوځئ نو دا تاسې دې کامیابي ده تاسې په تصادف وکړي الله دې تاسو ته عمرونه ډېر کړي او ځکه چې موږ هم ورته دعا کوو موږ اکثر چې کومه ویډیو کوو اکثر دا ملګری وي زه ځان صاحب بوځم لکه د نورو کیسې زه نه کوم چې چینل مې د یو 850 تنان نور ګرځم دا ترکې نشته ځکه چې اقداره ته که ما د جانبه ته نه 50-50 روپۍ لګي زه یم چې نه یو 2 روپۍ دې ولګي چې ادبکان 50 اقداره ته چې هغه مخکې کومه خرچه ته ترور شي دا خو زه لکه بار کوم چې یاره تاسو مهرباني کوئ دلته یو کاس تاسې کار کړی مو چې د کلي نه شاید سیزه هغه نظامپور ته وړي نو د ګاډي خرچه هم پسې هغسې زیاته راسي بیا هغه نور سامان د دې کې څنګه ته خبره وکړه چې شاید په روپۍ میلاویږي چې دومره لرې وړې په لاس میلاویږي نو هغه نظامپور کې لاند واله او لاند هغه که نو چې دلته کې ته مطلب چې 10 بورې وړه ورکوي نو هغه دی بوته 15 بورې وشي. اصل وجه دا خبره ده بالکل درسته په دی د زه اتفاق ساتم خو ټیک دی 15 روپۍ به ګرانه وي که نه په 15 روپۍ ګرانه واله نو 100-200 کرې نه خو باشي بند دا خبره تو بالکل دی کې د زه اتفاق کوم که څوک ملګري وګوره دا ځوانونو ته دا خبره ما نیسه دا زه خپل ځوان ته دا خبره کوم ځوان نه بل چاته څو خوږ وي ځان ته دا خبره کوم بالکل د درسته خبره خو چې کله یو کویا بنده وایي یا څه بل څه کوي یا څه بل څه کوي یو ځل بنداز چکار و چې کوي والا بوځي دویم دور کې چې ته ورسې پیپونه به اوسې او نو په واله چې څوک ده د واله ما نه پیسې واله چې څه حساب کتاب کې نه هغه خو زه کوم که نه لکه زه تاسو اطاع هغه نظرینو سره شیر کوم په دې خبره بستریږي دی لکړی خسري ته یو ځل ډونیشن وړلو زه مثلا په موقع باندې موجود وم روژه و رمضان کې مخالف لاړو نو روژې کې لاړو نو قدرمندو لکه دې ځای نه چې موږ وړه اچوو نو موږ ته مثلا په 3000 روپۍ باندې توړه پرېوته چې نوشهر نه مو اچوو نو 2800 راته پرېوته د هغه نه مثلا په 2850 کې راتله د منکی شریف نه نو 50 روپۍ خو ظاهره خبره چې ګرانه پرېوته که نه خو هغسې د ګاډي کریا یا بل شي کریا نو دا موږ منکی شریف نه چې حساب مو وکړو نو منکی شریف نه موږ ته شی پرېوتې و لاند له کړی خسري سره په 2 منټه کې بس کله راسي که نه دا خرچه هغسې بیا کامه شوه نو دې کې دوې خبرې دي که نه دوې خبرې داسې دي یو خو ګوره لکه ډونیشن خبره تاسو شروع کړي نو ډونیشن باره کې به خبره وکړو مخکې پیسې راوستئ ته ورته و چې 1 لک روپۍ خرچه په رسي په یو څیز باندې هغه ته 1 لک روپۍ راوستی نو ته به اوس دا کوشش کوې چې دا کار خو هغه ماته 1 لک روپۍ راکړي خو زه به کوشش دا کوم چې هغه کار به کوم چې په 1 لک روپۍ باندې کېږي خو چې 90,000 باندې ولګي 1000 روپۍ زه ځان ته بچت را پیدا کړم نو هغه چې بچت را پیدا کړي نو هغې باندې هغې ته کور ته شای څیز راوړي چې دا والا مو درته کې د دې نه مو ګاټه به موږ لکه منافع به موږ دی بخکي نه راوباسو ډونر نه به نه راوباسو چې ډونر ته لکه موږ ته 1 لک روپۍ دې راکړي 10,000 راوسه نور یې راکړه چې زه به دې کور ته به شای څیز ورته د کاس ته راوړم نه به ته هغه مخکې د پیسې را کاټ کړه چې یاره څومره خرچه موږ کمولی شو کار هماغه نه ښه کار بیا به اخېږي نو دغه سیسټم تا خبره ډېره درسته وکړه په دې
چیرټی کې بله خبره درته زه کوم چې د ما ټاپت چینل یو ګوري دا خبره درته زه کوم مناسبه ده. مثلا پیر صاحب ما ته پیسې راواستوي په دې کلو کې خلک یې چاله ما یې کلي نه درته پیسې دی راغلی ما یې کلي نه درته پیسې دی راغلی. پهله خو دې کلو ورته دا خبره کوم مسافر باره کې درته کوم مسافر د خدای آباد ساتي چېرته وي الله دې میدان ساتي غریبانان راشي چې ته درې کاله بعد 1500 ورځو ته راشي یا 100 ورځو ته راشي. ما دوکې داسې خلک ولیدو چې رشتې خو د اسمان نه جوړېږي الله یې جوړېږي چې چاته څوک څه ورکوي هغه راشي. نو پیرایې کرم په د رشتو مشتو باندې خپل تعلقاتونه ما خرابوي. بل چې کوم مسافر راشي بار مند نه نو دا ورته په خیر ورته وایي چې چا د سامان وجه نه وي که ولایت نه راشي امریکې نه راشي کاناډا نه نروې نه کوم ملک نه راشي آی چا د روپۍ وجه نه وي صرف د مینې وجه وي. ما ته د مسافرو پاتې چې چا مسافري کړي که نه هغو ته پاته رهېږو چې چا نه وي کړي که نه دا دلته صرف میزایلونه او ګولې ولي. نو برای کرم ما تا خبر نیستم ما سو کترمندو سم نوال داسې رولو خو یا ریکارډینګ نه دی کړی آف د کیمره خبرې شوي دي ګپ شپ لګېدل ډېر ښه خلک راغلي وو هغوی چې موږ د هېڅ شي لکه چې بار نه راشو موږ ته هېڅ شي ضرورت نه وي هر څه موږ ته پوره وي صرف یې تاسو د مینې محبت چې راشو کم از کم په خیر سړي باشه په خیر سړي باشه موږ سره وکړي صبح آس راته ساعت وکړي چې چای اوبه وڅښه نو موږ په هغې باندې ډېر خوشحاله شو. زه یې کلي نه لاړ شم لکه دا خبره یاده ساتئ یسري خانه ولی ما زړه سرونه دي کوټلي کلان ولی دي ما زړه سرونه ځکه چې صدی خانه کې ما مرګیته ما اسکول پکې اله ده ما اسکول ښه ملګري پکې پاتې دي خدای دې آباد ساتي که ما نه په کلاسونو کې مخکې هم هغې هم ښه عزتي دي شکر الحمدلله که راشي ما خیال ورته نه وي هلن کې ما ورته ویني زه ور غواړې وځم یا ما ته را غواړې وځي صدی خانه والا زه ډېر قدر کوم ډېر عزت یې کوم د فیسبوک و د هغه په هغه نه د فیسبوک ته خدای بې خوب واست فیسبوک او د یوټیوب دی باندې قدرمندو هغه لګیا دی شیر سلام لګیا دی او تاسو د هغه خوږې خبره اورئ دا خبرې لږ اوږدې وي او قیمتي وي خو په داسې د ټوکو په انداز کې خبرې کوي نو لکه څوک چې مخکې نه به او د خوشحالېږي که د سخته خبره موږ ویلی چې کنه شیر سلام لګیا دی خو قدرمندو په دې موقع باندې موږ سره چې کوم دی نور سلام به وي هغه دی یا هغه څه به څه خبرې ترې کوو چې د کلي په ماحول باندې څه خبرې ترې وکړي د موسیقۍ دی په دې باندې موسم په هکله باندې څه خبرې ترې وکړي او د پیرخانې په هکله باندې هم راڅه څه خبرې ترې کوي. ما دا بل کلر نه پکې یې دی او د کوټلي کلان والا چې دي دا هم د ما د زړه سرونه دي په دې ویلې چې دغلته نه ما مور هم ده او پرویدوان هم د دخلته ده پوه شوې نو دا مې مخیله هم ده ما هم ده پیر صاحب هم ده دواړو ده خو لهذا چې کوم ملګري ما ته راشي شکر الحمدلله الله دې عزت وکړي الله دې قادر وکړي ما سره رابطې د ټولو ملګرو وي بعضې ټایم کې ما نه پکې هغه چې نروې کې وي ولایت کې وي کاناډا کې وي امریکې کې وي جرمني کې وي اټلي کې نورو ملکونو کې ګوره هلکه که ملکونه مو نه وي خفه کېږي ما څوک په یورپ ته ځي ټول مسافر شو که نه ټول مسافر یادوي بس سار ګلونه او بله خبره پکې دغه ده نن سبا کې پکې دغه ادبي مشروطیت دا وینم چې د چینل والا خدای وکړي چې 1 کروڑ د نور راووځي خو چې شک ورکوي یا الله او د رسول کار کوي موږ حمایت کوي منماني ته هم پکې زړه ځکه نه کېږي چې نه مو پکې ډایرکټر ته پاته نه مو پکې ګاډی شته نه مو پکې داسې څه جیلی شته او موټرسایکل او هغې مې پرون انجړ کړی دی ملګرو ته مې پاته دی سلخانې والا ته هغو لیدلی نو خبره دا وي چې دغه خواب درسه چې مړ شم چې یاله داسې د چا قصدواره نه شم چې ورځ مشر کې زه 2 مذهبو کې ملامات ته ویلاړم په دغې چې په هغې ټایم د نه مور خلاصول شي نه د پلار خلاصول شي نه د زوی خلاصول شي نه د لور خلاصول شي نه د ښځه خلاصول شي نه د نیکه خلاصول شي د دنیا صرف او صرف یک یو خپله مال به د خلاصي نو الله تعالی دې موږ ته د دیندارۍ هدایت راکړي والله دې تاسو ته ډېر کړي ځکه چې د دنیا پاتې د پانی ده که موږ یو چې نه دا د دنیا پیروان دی او ابوجهل د بچوی اخیستي الله تعالی نه فرمان او شهادت دی غار کړي په دنیا نمرود دی غار کړو نمرود دی سمه پورته نه کړي چې کله مو پورته کړي د محمد صلی الله علیه وسلم امتیانو کې مو د پاس نور په داسې پیر صاحب له غاو کې برګه ما خبره شکرات بلاتې بخنه بس تا خبره څوک نه مایند کوي
او هغه چې کوم دي نو ناظرین چې دي نو هغه تاسو نه ډېر ښه خبر دي او هغه ته زه چې اکثر چا اف د کیمرا مو ډېر لکه دوه درې کوله ما زه د یوټیوب نه د فیسبوک نه زه کله لري وم چې مو سریزنو او لکه نن سبا داسې وخت راغلی چې تا کامیابۍ ته څوک د ټینګ نه دي نو په دې وجه باندې زه داسې وم چې بس ما ځان د دې نه کړ چې زه د الوساره کامیاب نه وم خوشي په دې کلي وطن کې ژوند په خیر خیریت سره تیر کو به دا شاید به موږ ناکامه سي خو داسې خلک راسه میلو شو قدرمندو مینوالو چې مشران خلک دي او هغه به موږ په فیسبوک باندې ډېر کتو نو زه به داسې په دوه درېو کې یو مثال به داسې درکړم دوه مثاله به درکړم چې یو کاسو موږ د کلي علاقې کاسو نه هغه د زوی نیکو پروګرام نه هغه موږ ته خبر وکړو زه چونکې لیټ ورغلم 15 منټه لیټ شو د مانه 15 منټه مخکې هغه شوی پروګرام رانه شوی نو هغه د مانه ګیلا وکړه نو ما ورته مې سره ورور خو مې سره ناسته نو که زه لیټ شوم نه خیر ده نو ورور خو مې سره ناسته ما دې چې کله چې د 15 ورونه نور هم نوس وینو لکه موږ ته په کار وي هغه مقصد د ویډیو نو چې کنه تا ورونه ویډیو کړی و د خلکو ته به شي دی بیا هغه ویډیو ما وکړه خو لکه موقع د مونږ 15 منټه کې مخکې تیر شي ور په دې وجه باندې بل داسې ملګری و چې زه په زلوځي کې ویلوړم هغه وخت کې مو سره موټر سایکل نو زه نه ویل درې کوله مخکې خبره دوا کوله نو هغه زه ګوډي کې روچات کړم مو ته هغه چرات ګلونو ولای کنه نو مو ته مې وځي چرات ګلونو ولای نو بیا سره غب شپ ولګ مو ورته مې سره د مې خپل ملګرو نه خپایم ځکه چې د کمنټ نه کوي او ویډیو نه لایکي نو زم چې په دا ویډیو ما باندې کوي نو هغه مو ته خبره وکړه چې یو څه کار دی اده کو شکوټ پیان سره تعلق لري چې ورو پیله ځل چې ملاقات په سره وشو او موږ ته ګورو ډېر د خوشو په دې ویډیو کې د موږ ته شي ویډیوګر شي نو خیر ده کته چلن نه چلے ما چلو خو کام اس کنه ملي ولا ویډیو کول شي دا مشته خامخود ار اختر کې موږ دا ویډیو نشر کوا ک نوري ویډیو کوي او کنه کې دا چې ډېر هغه خو د دوه مثال مې دیر کو نو دی هغه د مشرانو د مینې د محبت هغه دی هغه سره ما کې بیا یو جذبه او چته شو ما چې اوس مجبوری شو چې دا چینل بللې بیا شروع کونو او اوس هغه سیستم شروع کړی خو بیا په دې چینل کې مده سیستم کو بلول دا سمجه بار په دې شپږ ویډیو کوونه کې وي چې دا چینل ډېری خټکنامه مو په دې بیا سره جوړه کا چې یو خو بس په دې کې موږ پورا د خټکنامي आवाज اوچتو هغه کدي امیر وي که غریبي هغه سره ارج کاس په موږ لکه بقاعده هغه आवाज اوچتو او کله چې ډونیشن کوونه وی که څه چندا کوونه وی که څه بل څه کوي هر غم خدي هر ایونت چې څه شي نه خبرې ګورو موږ به ان شاء الله کوشش کوو هغه ته بزون رسو د دې لپاره موږ د خپل چینل دې لپاره کولو چې په دې کې په لوکل بیس باندې خبره ته غاب شپ وکړو او هغه کومه غاټه انټرویو به چې مو کوي د غاټو خلکو سره یا ټریول وغیرہ به چې ما وکول نو هغه د پر ما غزور چینل پر شو وای صفټک هغه ته موږ په هغه سیستم کړو دا چینل موږ تاسو په دې لپاره کولو چې دغه سه بیٹک کې نو سکله بار نو په ګټه باندې نو سکله په ډونګا باندې نو کله خوړ کې نو بس کله یو راګر کړه کله بل راګر کړه د غیره د حال اول راخلو نو دا چینل خاص کر کې مو دغه مشرانو په د مسافرو په هغه باندې بیا دوباره شروع کو اوس دا چینل چون کې نه ویل نو په دې چاته پاتې نشته چې ګریه د سیستم شروع دی او د خلکو ته موږ د خبر نو موږ مهرباني دا کوم چې دا چې تاسو چې کله دا ویډیو وګورئ او د موږ خبره د باندې شی ولګي نو یو خو دا ویډیو لایک کوئ په دغه موږ ته ډېر ډاډګرنه ملوي چې چا وکړو ګوري خو تاسو ټول خو لکه لایک چې ویل کنه موږ خوشاله چې لکه دا ویډیو دی خوښه کا نو بل کمنټ پکې کوي کمنټ مطلب دا چې موږ تاسو سره اف خبري وي دغه میسج باندې خبري وي چې دا دلته ویډیو کا دا د شا ویډیو کړی دا د خراب ویډیو کړی دا یی تاسو هغه رائے مشته د کمنټ په ذریعہ باندې راورسي که تاسو ټلیفون نه کوي هغه نه کوي هغه ضرورت نشته چې کمنټ هم ولي که کمنټ ولي که نور خلک ګوري په هغه باندې ښه اثر پریوزي چې دا وګوره خټک لګیاله او د خپل علاقې आवाज اوچتي او د خلک وګوره خپل خټک یا مسافر مینوالونه جدينو دا او تاسو مینه ور کی دا وګوره کمنټونه ششه کمنټونه په لیکلي دي هغه سره کدي ایمو جو چتی جو د موږ پورا د علاقې تاسو ټول ایمو جو چتی نو دغه مهرباني کوي او دغه هغه مسافر ته مې خواسته چې کوم لکه چاته دا ویډیو ورنه زته سره بل ته شیر کوي چې دا چینل ته زته سره راشي لکه موږ د فیسبوک نه لوړیو یوټیوب ته
نو فیسبوک مو پرېښلی خو بهرحال په فیسبوک کې به د اپډیټ ټایم په ټایم درکو خو زیاتره به موږ په یوټیوب باندې نو تاسو مهرباني وکړئ زیاتره هغه یوټیوب ته راشئ او دا چینل سبسکرایب بټن الله کې دا بټن چې تاسو ووایئ د هغې څه فایده نشته هغې دا فایده ده چې تاسو موږ په ټیم کې شامل شوئ او چې کله موږ دا ویډیو واچو نو په 3 سیکنډه 15 سیکنډه کې تاسو ته نوټیفیکیشن دی شي هغه ټلې ولا باندې پوسه 1 2 3 ونی کوي چې ډېری خټک نامې دومره ویډیوګانې راغلي دي نو تاسو ته هغه اطلاع ملو شي لکه میسج درورسي نو ادغه سبسکرایب مطلب دغه چې تاسو سبسکرایب کړئ ټلې نشان پکې او لکه هغه اون کړئ نو تاسو به موږ د ویډیوګانو ټایم په ټایم باندې هغه نوټیفیکیشن دراسي په ټایم به ګورئ تاسو به نه خوندونه خره موږ ته به نه خوان راسي قدرمن دا ویډیو اوږدی شي او پیر نه په انتظار کې نه ولرې چې کې دا څنګه چاله دی شیر سلام او د اختر حسین خبرې نه ختمېږي نو موږ یوټیوبران یو او موږ چې کوم دینو بس دا خبرې دي شیر سلام به صاحب اوس خطا ست خبرې کوم زه غوډ مې کاغه ته ورکوم چې پزلې سدي او سي د کلی باره کې ورته وي د موسم په باره کې ورته وي د مزدګری په حق کې ورته خبره تریو کی نو دا غټ میکس ورکوم شر سلام دا پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مینولو لکه یو ځل بیا تاسو ته زه زړه د کومینه کور ودونه یم لکه څنګه چې تاسو د موږ د اختر بای خبرې واورېدې مو د کشر ګل خبرې مو واورېدې نو هغې بورې کې به زه دا وایم چې د سوشل کسان دي سوشل ذهن لري تاسو ته څه دیر کول غواړي تاسو ته څه شیل غواړي خو مینهوالو تاسو وګورئ چې زمیندار غنم کري نو چې زمیندار غنم کري نو مینهوالو دا سشو چې ښه فاصل خو زمیندار وکړي خو ګنده بوټي د هغې سره خپله روکیږي ټیک شو جی چې چېرته د مثال ښه خلک دي هلته ورسره دغه مفاد پرست هم راشي چې هغې هم کیمرې راخیستې وي لکه او بیا پکې چې پاته لاګي نو هغه ایزون پوره کوو په چکر کې نوست وي خو جرم پټیږي نه که هغه هر قسم ته وي خو چې کله هغه ښکاره شي نو زه دا یم چې بیا بنیادم څه ویلیو پاتې نه شي نو دغه په سپینو ګډو کې چې تورې ګډې دي دغو نه ځان ساتل پکار دي رب دې ته هم توفیق ویر کړي چې ښه کارونه کوي د بل په کور روسي او لکه داسې خبره ده چې بل ته لوس پیر کوي په ټایم باندې الله تعالی جل شانه چې څنګه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو په لاندې ولا باندې رحم وکړئ مفهوم ده نو الله تعالی جل شانه یعنی د پوس ولا بو په تاسو رحم کوي مینوالو دی هغې رحم دا مطلب نشپلو چې وسړی ته 50 روپۍ راشي او زه د هغه ته 15 روپۍ ورکړم او 45 ته ځان ته کړم یا لکه داسې خبره ده چې 50 په 50 ځان ته کړم نو نن نه سبا ته نه بل سبا ته دې خبرې پاته ولګي او هغه بیا ښکاره شي بیا څنګه چې د مو کشر ګلو وي چې ګوره لا ته خو څه جواب ورکونه ده ټیک شولو نو چې کومې خبرې په دې کې مین وي نو هغه خو زه هم هغې سره اتفاق کوم بالکل چې حالات داسې جوړ دي دلته چې ګرونی ده او هر سړی چې څیزه خلک خپل منمانی قیمت لګوي چې څه د هغه زړه غواړي هغه قیمت ته اخلي وله نه اخلي ځه نو موږ خو دغه یو روش جوړ دی چې څه بوټیک ته ګرونی وي خو څه مو په خپله جوړه کړي ویلې چې زه دین دوګنه او رات چوګنه ترکې په چکر کې یم صحیح شولو جی اوس کا کرایه ده نو حق جوړیږي قتلل دی هغې پسې لرې نو محنت غواړي حق جوړیږي ټیک دی چې د سوشل دی خو د دو زړه غواړي چې زه ښه کار وکړم نور کا شکر کوي نو د صاحب حیثیت خلکو په مرسته سره کوي
ټیک شولو په هغې کې به د روټۍ خوړنه روسي په هغې کې به د دې داسې خبره ده چې ګوډي کرایه هم روسي په هغې کې به داسې کور دی چې هغه د ګوډي خروپېدل ګوډي سمول دا به هم روسي نو چې کوم ځای کې نور څه نه وي نو هلکه زه خو دا غوره ګڼم چې دو 50 روپۍ مو دغه کور ته دروستوي چې کوم رته تو وشیو خو دو 15 روپۍ مو د طرف نه تو ته د دې شوې چې تاسې وروسي نو که په هغې کې د تو څه خرچه کیږي نو مو د زړه نه تو ته دیر کړې نو عزتمندو یو خو تاسو هغه مخکې هم چورچ کړلو چې ابوسي هغې براخه لږه وشوه خو تاسې وکړه بل به د تاسې صدقه ډبل شي ولې چې یوه سړي به مونځ کولو توجه ده نو هغه ته به یې لوټه ورور ډکوله نو چې کله یې وارې زه د هغه په زړه کې رولو چې زه خو د شپې مونځ کوم زه خو د شپې لکه داسې خبره ده چې عبادت کوم الله ته نو مو به چې څومره ثواب وي نو هغه ته ویل شولو چې وروره د کوم کاس چې تو ته د تو کشر ګل لوټه ډکوي دغه ثواب د تو نه ډبل دی کده تو ته لوټه نه ډکوي کده تو ته مصلا نه سموي کده ته رویشولی نه نو تو د توجد مونځ کوی شو نو عزتمندو په دې ځای کې د تاسو څومره ثواب وکیږي څومره به تاسو ته فایده میلویږي نو داسې دی چې الله ته پاته ده چې ابو څومره درجې بلندوي د تاسو ابو څومره اجر درکوي تاسو ته ویلي چې الله تعالی جل شانه ده واسعو یعنی هغه حد نشته د ما سوای د الله د علم نه دمره ورکوونکی دی صحیح شو جی دا خبرې داسې دي لکه بل دی یوه خبره پکې دو وکړه چې کومه د مو ذهن ته روله چې یو سیز دی په 3000 بل سیز دی په 3500 بل سیز دی په 5000 نو موږ هغه کور کول غواړو نو دا ډېر شوشته خبره مو ته په دې به لګېدله چې یوه غریب ته نارمل سیز وچی نو چې هفته پاس خروپیږي نو بیا داسې خبره ده چې ابو چاته لوس نیسي ټیک شو جی نو لکه لوس نیونه بهتره دو ده چې هغه ته داسې سیز ته وچوه چې یا خو د هغه عمري کورو کی او یا بیا څه واختوړی ویلې چې مو مور بی بو مو ته وي چې بچیا سیز چې اخلي نو کوشش کوه چې پایدور وي صحیح شو دا د مو د مور بی خبره بوا نو مو ته وی چې بچیا یود وسوتا چې ګرون بی قیمت نه ده او هرزون بی هیلات نه ده یعنی په ارزون کې بو اب وی خو اګرون چې وی نو هغه خو بیا قیمت وی کنه نو شسیز داخله شسیز ګرځوي خبره صدا چې انما الاعمال بالنیات هغه دارالمدار د موږ د توسو په نیتونو ده الله د توسو ته وکي چې توسو د زړه نیکی کوي او هغه کې د توسو په زړه کې صدا سي تیر نشي چې الله په ناروزه شي مو خدا قدوو ده او رب د مشته لکه د سي په زړه کې سنر ولي چې کني یرا هغه موجا ریاکوري وکو یا موجي چاته وشيو نه 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 انسان خفه کول دا ګټه ده الله ناروزه کول نقصان ده نو موږ به د الله د رضا د پوره خبرې کوو موږ به الله رضا کوو کوشش کوو انسان که رضا کیږي او که خفه کیږي که په شا خبره باندې هغه خفه کیږي چې یاره دوشه خبره تو ویلې وکړه نو دا د مو د آخرت او د دې دنیا ګټه ده ویلې چې الله رضا شو او که مو په غلطه خبره ناروزه کیږي انسان نو بیا لکه زیم چې کنیا خو د مو اصلاح ده نو چې کوم سړی د مو اصلاح کوي نو هغه که مو سره لږ غوندې سخته هم وکي نو د مو استوز ده ویلې چې هغه زه د کږې نه ښې لارې ته راوړولم بل مینولو خبره وشپله د هغه چې برینی خلک ګیله کوي چې موږ دیر شو نو تاسو د موږ سره مینه
نه کوي هغه سي مشته نه ګوري الان کې چې موږ تاسو په کور روسو نو عزتمندو دا یو داسې سوال دی چې دغه باندې مو د خلکو سره کېناستم او تاسو ته ویلي هم دي نو اوس خو د مو سره سیس شته دی نه چې زه تاسو ته مثال پیش کړم خو زه به داسې کار وکړم چې ګورئ جی 2 شپلوس 6 صحیح شو 2 شپلو 6 تاسو یې چې 2 6 دی خو چې 2 داسې کې نو بیا 2 شپلو 9 نو دیزه کې اوسیدونکي یې چې 2 9 دی ټیک شو مینوالو نو تاسو په خپل ځای صحیح یې هغه په خپل ځای صحیح یې خو څنګه چې اختر مشترولو نو یغه دا مطلب شو چې مینه پتلو روتلو زیاتیږي کله روسا کله بو زدرسم مینه نو رب د تاسو خوشاله سوتی رب د تاسو میننوک سوتی خو دې خبره دا مطلب نشو سبونو چې زه تاسو ته په خیر ونه یم یا زه تاسو ته مینا دیر نکما نو د مو د دغه غفلت په واجه مو د دغه سسته په واجه تاسو بو د دې شی خلګونه ګیلا نه کوي ٹھیک شو موږ د زړه نه د تاسو قادر کوو حکومت کسون چې دی نو هغه ته بو زدا ویم چې ګوره تاسو ته شرم پکور دی که یغه سره ټیم نوي او تاسو ته دوا سلام ونکي نو تاسو سره خو وخت دی کنه ګوره یو سړی دی هغه کنن د مو باد ویني نو پرونی شمه دی یاد کی کنه نو چې پرونی شمه یاد کی نو خو مخو بو ادي موقع در کوي خو کاغه کې سلش ډیر پویا وی اوس دو الګ ته دو سوق ته دو زېما الله پوک بو یی چې ز بیمار ما ته د مو پښتنه کړي الله خو نه بیماریږي نه غته ضرورت شته د دې خبرې خو یی ویلې دې پورا چې تاسو دی و بیمار پورسی وکي غزړه جوړ کې هغه تصویر کې مثال بنیادام بو الله ته چې الله ته خو نه بیماریږي ته خو نه نو اب وتسي چې د تو کشر ګل بیمارو یا اختر بای بیمارو نو ازنو تو د مو پښتنه کړي نو ګوره سمره د شرم خبره ده چې الله پاک مشتهي چې د بیمار پښتنه کوا د بیمار سره دسه خبرې کوا چې غزړه پر جوړ شي نو داومی بودات کې رولو نو کده مو پښتنه یو مسافر نه کوي نو د مو د ورور پښتنه وکړه مو د بل ورور پښتنه وکړه نو زب پر زوکې جمنا چې نن د پښتنه وکړه نو ز څنګه زړه ترو ولم چې ابو سبو ته د مو پښتنه نه کوي نه نن د دې وکړه سبو ته بو د موم وکي او بل خټک ډیلی خټکنامه نو ادوم زدا ویما چې ګوره موږ بوري کې خدا خبره مشهوره ده د خټکو چې خټک بواړو زړېدلو نه کده پردي غمونه نه کوي نو بیا څنګه ګیلا وکم د تاسو نه په پردي غام کې لګیا د پردي غام لري کوو د پورې تو سیم راسته کوي او زدا یم چې برونو همیشه څه خبره ده چې خدایا پوکا دو زړګې مې دومره ډیر شوه چې د هر دردمن د زړه د درد نه رچوپیر شوه او لکه داسې خبره ده چې بشخنه غوړم ګوره ایمون سمره لوی میسټیک وشو او سمره شوشتا شعر ده دو او د زړګیو ټکورول می وظیفه و د زړګیو ټکورول می وظیفه و بیا پکې سیګنل لوړې موضوع کې غبل رنه پسې ایر شو ښا د زړګیو ټکورول می وظیفه و په دغه ځای بوې پریدو خو خیر کا تاسو پسې سوک سي یي کا په مو پسې سوک سي یي کا د پسې نو دم ردا چې خسړې د بل په بدو نظر نکا بلک بد ور سره کان دي د بخکا په بردار ونه تل کانی وریږي خو تګورا چې بردار ونه سکا نو بس کسه ګلی شکوي وي هغه ختمه موږ دې طرف نه تاسو ته کور ودونه
تاسو غوره تاسو یو مقام لري تاسو ته الله یو عزت درکړي ها که زه مو ریسپیکټ ونه کم نو د تاسو په هغې عزت یو په دوه زیاتېږي او الله په څلور چنده عزتونه ډېر کړه د زړه نه د موږ دوا ده لکه پیر صاحب درته عمده خبره وکړه او موږ درته که بعضې ټایم کې د ملګرو ته زه دا خبره وکړم لکه ما څه پته اوس نه موږ مرګتیا نه دی 1996 نه پوه شو پهله دی کرکېري ډبه وسوځه کې آب یې راوستلو نو هغې نه موږ بیګاپ جوړ شو بس دا خبره بس اخري هغه کې د مرحلې کې د پیر صاحب هم خبره وکړي وایي موږ خبرو کې دا نه وي چې چا موږ زړه ازار کړو و یا چا پسې داسې سپکه اتا کوي چې خپله درانه کینونه بل درون ایجاد کوو چا پسې داسې خبره موږ عادت نه ده چې چا پسې زیاړه شیره وکړو خو د خلکو ډېرې خولې وي که نه په دې ځای را درته دا خبره کوم چې تو سره وي نو تو دی خو چې لږ تنه سایډ ته شي نو په ما پسې بمباري وي په هغې دی نو دا دی لکه منافقات ته نه راولي ولا درنه هغه کار اخري رب العالمین چې هغې رضا وي پکې ولې چې انسان نه دی الله رضا ټولو کې غوره ده موږ کوشش دا ده دوستانو لکه د پیج په مطابق مو درته دی ډېرې خطرنامه خبره وکړه پوه شو چې دی هم پیج دی موږ یو هم تنان یو قسم مې ده چې تاسې د ابشو خاورې یو هېڅ نه خاورې پسې یو دې خاورې نه پیدا یو په دې خاورې کې به دفن کېږو که موږ دا په زړه کې تېره کړه چې که نه موږ د خاورې نه وتلي خلک نو دا موږ ډېره غټه غلطفهمي ده دوستانو دغه او بل د انسان چې قبر به د چېرته نصیب په کومې خاورې دا یاد ساته چې په کومې خاورې ته شاخ کې د هغې خاورې ته پیدا شي په هغې کې ومېټاوېږي بله نشته چې درته هېچا هلته په فلاني ملک شاخ وي الله تعالی درته د هر ځای نه خاوره درویږدي چې څنګه پیدا شي دا ښځې د کاغذ وودي نو کوشش دا کوي بل ډازې ما کوي د ډازو هوایي پیرنګ ما کوي څوک په بار ودوي د لچارې رځي څوک به د مجبورۍ نه ودوي ډېره به یو پی ایس و هغه مخې نه کېږي چا غریب خو به نه کېږي نه بس هوا ته بوده کېږي پاس نه تاسې اسمان ولې نه اسمان نه بیا ګوله لاندې مده کې ته راسي اسمان کې مقناطیس نه دی لکه چې ګوله په ځوان پسې شاخه کې بیا چا په کور راتیل شي نو هغې نه عذاب جوړ شي نو برای کرم خوښي جوړه کړه خو دم نه جوړه کړه چې د بل کور ته په نقصان میلاو نه شي ګوره دا یا ما چې زما قاتل نه دی کړی الله تعالی دې بیا پورته کړي چې پوسه تو په ګوله لګی دی یا الله نه خو څوک چا څه زیات علم شته یا الله نه علاوه هېڅوک نشته واحد یو دی واحد چې د هغې ته د هر څه پاته وي او بل خویندو میندو ته دا یم دا گزارش کوم چې د موبایلونو نه پرهیز کوي ما ټیک ټاک کې کوي ما هغه کوي خپله یاد بوځئ که ځواني مو ښایسته وي ټوله یاد نصیب کړي موږ بچی موږ لوړی موږ خویندې مشرې مې کشران مې تاسې موبایل نه لږ پرهیز ساتئ بل موبایل ښه څیز نه دی خو ښه ته یې چې استعمالوي ښه دی او چې بعد ته استعمالوي نو بعد دی نو د هغې نه دا پرهیز کوي بله خبره دا ده موږ اکثر چې وینو او شادیالو مادیالو تماسې په دغې څه هغه نه دی او بل دا گزارش کوم چې روټۍ ورکړه کلي کې ورکړه پخای کې خپل چند ګاونډ کې ورکړي میلمانه مو اټینډ کېږي هر څه مو کېږي خو ډول دوپړی په ما کوي دغه کولمه درته راغلي دی خېټه او په شژمو یې درته الله تعالی در منډي نه د هغې نه پرهیز کوي موږ په خبرې خفه کوي که چاته چې وته یې توپیک ورکړو خدای مو ثواب کې راسي که زر نه وي یو رالو خدا هم ډېره ده کوشش دا کوي چې یوه بل څه کینه بغض ما کوي کینې بغض نه بنده ډېر لرې سي شیطان چې کومو د آدم علیه السلام نه انکار کړی چې د ټولو فرشتو استاد و ذلیله دی خو جانات یې ونه لیدو جانات یې ونه لیدو نه خپل جانات په خپله په ځوان ما اراموي ځکه دا یو داسې میسیج دی بل چینل او خبرې چې کومې دي چینل او موږ مطلب نه دی موږ صرف دا مطلب چې مخکې به خلک ګرځېدلو اوس هر یو د ټکنالوژي دور راووتو خو د ټکنالوژي دا مقصد وي چې شی استعمال شي داسې نه چې غلط استعمال شي دا ډایرکټر دی دا هم خپل محنت کوي مشقات کوي پوه شو مشقات یې دغه دی چې تاسو ورته لایک او سبسکرایب ورکوئ دا درته موږ په کار دی چې یا یو نه تاسو یې په خپله ورکوئ ولې چې په هرې ویډیو کې موږ دا خبره چې شیر لایف سترګه په سترګه راغلو وایس غټه په ډیلي خټک نامه په سترګه راغلو او سبسکرایب یې کړئ بعضې سبسکرایب په د لایک نه موږ ستړي شو ولې چې نه سلام نه دوا بس پهله لایک او سبسکرایب یې کړئ ویډیو وګورئ خو ویډیو مکمله ګورئ په هغې کې داسې موضوع راشي چې آیا تاسې
لارې شي ولې چې په هغې کې تفصیلي خبرې کوونه وي نو لاسو منټه خو به خامخوا کوي چې ته په پوه شې نو بس تاسو ته دې کوي د یاد دیر کې او بل موږ ته ډایرکټر راختلی دی موږ کله دې ته ورکو شو دی موږ سره ډېر مدد کوي چې په دې چې په یوټیوب باندې نه پوهېږو دی شو اجیت خان هم شو پوه شوې دغه دوه ملګري چې دي دا موږ سره دی شو اجیت خان شو د دواړه موږ سره ښه لاسونه راکوي پکې چې په کوم څیز نه پوهېږو خدای دې هغې عزت وکړي اجیت خان د کور والا بیمار او خدای دې هغې ته صحت کامله ورکړي ځکه چې موږ ډېر ښه ملګری دی په عمر رانه کشر دی خو په دې څیز رانه پوهېږي قدرمندو تاسو موږ د ښاغلو ملګرو خبرې واورېدې چونکې پاکستان کې یوه مسله ده چې اله بجلي لاړه او اله بجلي راله نو دې دوران کې بجلي هم لاړه اوس موږ په ټارچ باندې لګیا یو بیټرۍ په رڼا باندې لګیا یو او دا ویډیو تاسو ته ریکارډ کوو قدرمندو دا ویډیو موضوع داسې جوړه شوه چې زه اوس دې نه مخکې سلیخانې کلي کې موجود وم او هلته ما یوه خبره واورېده نو د هغې تصدیق ته پوره دلته رالم نو هغه تصدیق دا خبره داسې وه چې د موږ پیر صاحب ته چا بار نه څه ګفټ راستولی و او څه سامان یې ورته راستولي وو هغه څیزونه پیر صاحب ته میلاو نه شو چا په لاس چې راغلي څنګه یې چلند بس هغلته کې په کسټم لګېدلی دی او د پاکستان ته چې کله رسېدلي په دې کلي ته نو د کلي کې کوم کس چې دی هغه به هم ځان پېژني چې زه مو هغه کړي وو چا چې راستولي هغه به ځان وپېژني نو هغه د پیر صاحب سامان پیر صاحب ته میلاو نه شو زه رالم ما چې د دې خبرې تصدیق وکړم نو هغه تصدیق پیر صاحب وکړو چې بالکل موږ ته هغه شی نه دی میلاو شوی او زه خبر شوی یم چې ما ته دا شی رسېدلی دی او ما ته میلاو نه شو نو دغه خبره نه خبره شروع شوه پکې لاړه خبره ډونیشن طرف ته لاړه نو قدرمندو ما داسې څه خبرې ولیدې خو بس چې خوله مې وړه ده څه بې ویلی نه شم خو بیا کوشش کوم چې هغه کومه خبره به په اشارو کې وکړم چې مخکې هم ته نه عبرت ولي چې یاره چې د کوم کار کوم دا غلط دی او لکه تاسو ته به هم دا پته ولګي چې تاسو چې چاته ډونیشن راستوئ نو ګوره مهرباني کوئ چې د هغې مکمل تصدیق کوئ او هغه تصدیق د هغه څیز د ویډیو باقاعده داسې غواړئ چې دا لکه زه دا ویډیو کوم نو زه به دا خبره کوم چې ما ته د کس نوم مه اخلئ زه بېشکه کس نوم مه اخلئ ما ته د ناروې نه 10,000 روپۍ راغلي وي نو هغه ناروې والا کس به پوه شي چې و بالکل ما 10,000 استولي وي دې سره ما ته ایالات نه لندن نه یا د برسټر یو کې نه د هر ځای نه چې کوم پیسې راغلي بهر ملکونو نه کوم سفرونه راستئ پلانکي ځای نه ما ته دومره پیسې راغلي وي نو کل میلا کې دومره پیسې وي ما په دې ځای باندې ولګوي نو که دې کې 3% لکه بل یو کس پیسې راستولي وي لکه دوه خو موږ نومونه واغوستو چې مثلا ناروې نه راغلي یو کې نه راغلي اوس بل د کینیډې نه راستولي وي نه کینیډې کس ته پاته ولګي چې یاره دې ځای کې خو د پیسې غبن شي د هم استولي دي ویډیو لپاره نو دغه تصدیق ځکه کوئ چې مو داسې څه خبرې ولیدې چې غبن او ډېر غټ غبن او زه حیران یم چې دا خلک څنګه دغسې کار کوي نو یو ملګري سره مشوره وکړم نو هغه راته دا خبره وکړه چې د پیسه چې دا د ډېرو غټو خلکو ایمان تباه کوي نو هغه چې په کومه خبره کې دا خبره وکړم ډېر وزنداره خبره یې ما ته وکړه په هغې وی خبره کې ما ته ټول جوابونه راکړو نو د آخرت فکر د ډېرو کامو کسانو سره وي د کابر فکر د ډېرو کامو کسانو سره وي چې دې ته بوځئ وارث سم او ژوند هغه دی چې بس کله یې په تا باندې چاړه راکړ دا به دغه ژوند و چې تېر شو نو قدرمندو د شیر سلام نه مخکې دوه درې څه کمپلینټ په راغلي وو چې د دې ځای کې پیسې وولې دې ځای کې پیسې وولې دنه ما یوه ویډیو کړي تاسو په هغه باندې وګورئ په وایس اپ خټک باندې ما یوه ویډیو کړې وه د شاکوټ نه پیراپیټې شروع کړي وي نو هغې کې ده ماته و چې دوې خبرې ماته وکړي چې زه چې پیسې وامه نو پوسه خو شته که نه ما ورته بېشکه شته بلې چې زه به دې ځای ته سم که نه دا قبرونو ته اشاره وکړه شاکوټ په سر چې کوم قبرونه وي چې دې ته به وارث راتللی وي نو به دغه دوې خبرې چې ما دپاره یې وکړي نو ما باندې پوره اعتماد وشو اوس که ده کروڑونه روپۍ خوړلي وي که نه نو زه پرې دا قسم کولی شم چې بالکل ته ماته دوه خبرې کړي وي او نور د الله سره دوکه نه کېږي ما سره به دوکه وکړي د الله پاک سره دوکه نه کېږي نو مهرباني وکړئ دغه کوم میسج مې ته پرېښو نو دغه خامخا تصدیق غواړئ تاسو خلک یې چې موږ په تا یقین دی لکه انده یقین په خلکو کوئ خو انده یقین په خلکو باندې ما کوئ دویمه خبره شیر سلام به په اخره کې یو څو خبرې وکړي هوایي فایرنګ باره کې خبرې وکړي د ولیمې باره کې خبرې وکړي یوه به اوس زه یې اډ کړم موټر سایکل د ون ویلینګ باره کې به خبره وکړو
قدرمند نن د جمعې ورځ ده او دا ویډیو شاید چې لیټ شي ځکه چې ما زه ایډیټینګ کوم مو ډېرې ویډیوګانې پرتې دي نو کیدای شي لیټ راشي لکه هسې عموما خو به چې جمعې پر زه ریکارډ کوم هفتې پر راسي خو کیدای شي وارث به لیټ شي نو د نن ورځې حواله در کوم چې بیګا په موټر سایکل باندې 2 کسان د جبهې ماشومانو هغه اکسیډنټ کړی دی نو یو پکې په حق ورسېدو یو زخمي دی دې نه مخکې قدرمنو یوه بله ویډیو ده تاسو به بیا وګورئ چپري پکري پوینټ کې مو ویډیو ریکارډ کړې ده یوه ریلیز شوه یوه به اوس ریلیز کېږي په هغه کې مو په غره کې بله یوه کس نه انټرویو کوه نو هغه یې ووایي چې یاره مهرباني درخواست کوم چې دا 1 ویلین ما کوئ سیم په هغه ټایم باندې چې موږ ریکارډینګ بند کړو مازدیګر موږ ریکارډینګ وکړو او زه کور ته رالم نو داسې ماښام ماخوستن غونې ټایم و دغه ماښام تیاره کېدونکي ټیم نه مخکې دغه ځای کې لکه بس موږ د ویډیو نه تقریبا ګنټه بعد 2 موټر سایکله جنګېدلي وو په هغې 2 کسان سواره او څلور په څلور باندې وفات شوي وو بیا مو ملګري ته که څه فوټیج وغیره وي چې پکې موږ یې ویرګو خو هغه وایي چې نه زه هلته تاسو سفر یې کوم او چې زه راورسېدم ما د کیس مخکې شوی د هغې نه بعد بیا یوه هفته بعد بیا دغه ځل زه کوټو سره یو موټر سایکل وجګېدو چې په هغه کې جبې یو کس زخمي دی لمدې جبې دی او نور کسان پکې لږ کم زخمي وو خو یو پکې زیات زخمي وو نو قدرمنو داسې موږ آیا روز ګورو چې په موټر سایکل اکسیډنټ وشو په موټر سایکل اکسیډنټ شو 2 مړه شو 1 مړه شو 3 مړه شو نو دا څه وجه نه کېږي دا دې وجه نه کېږي یو خو موږ ینګسټر کم عمر خلک چې کوم دي نو هغې دا موټر سایکل چلوي نن سبا مجبوري ده لکه خامخا لکه کور کې څوک وینه نو هغه کشر ته سترګې وي چې دا د موټر سایکل دی خیر د لوړ شي خو چې د کار ورته وکړي نو هغې سره هغې هغه سپیډ وایي شاته بسې تپوس نه وي نو دا زیاتره خلک پکې 1 ویلینګ شوق کوي او ټول ینګ دي چې کوم چې 1 ویلینګ شوق کوي نو هغه ټول ینګ دي 15 سال 16 سال 18 سال دغه کسان 1 ویلینګ کوي نو لکه کم عمر یې عقل فکر یې نه وي نو د هغې مور او پلار ته پکار دي چې دی پسې لوړ شي او رکې پسې وکړي چې ماز باید سفرې ته سي یا د ډاګ ډیم ته سي د جمعې پر ته چې سي نو د که دی کوم ځای کې 1 ویلینګ کوي کله کله د کوټلي خور روډ ته چې راخېږي په دې ځای کې خو پولیس په لار پسې رالو دې ځای نه یې منې کړي دي او اوس سفرې کې زیاتره 1 ویلینګ کېږي نو مهرباني وکړئ درخواست ورته کوو چې دغه شي هغه وکړئ د هوایي فایرنګ شهر السلام به یې خبره وکړه نو اوس د 15 شپږ ورځې لس ورځې مخکې چې کوم ودونو کې دا ځای مده شوي دي شاکوټ پیان کې ګوله یې راپرېوتې خاله باشو یا خلکو شیشې پکې موتې شي داسې که نه شمسۍ نن سبا ټوله شمسۍ لګولي او خو پیسو شاید بیا به راشي خو ډېر پکې کیسونه داسې شوي دي چې په حق پکې خلک رسېدلي بیا چا سزا ګاډی کوي چا واده و چا پکې ډزې کړي نو د هوایي فایرنګ کې پته نشته چې خلکو ته څه خوند میلاویږي دې په ځای باندې نشه کېده وایي هغه نشه ډز وکړي نو سبا که بیا مثلا پاکستان دپاره د ملک دپاره څه خبره راسي نو ته به نشانه باز وي او ښه قابل انسان به وي نو بیا به هغه ځای کې په کار راسي که نه ډز نه څه فایده شته دی نه او درېیمه خبره تا د هغه خبره وکړه د ولیمې خبره دې وکړه نو موږ مخکې څه ویډیوګانې ریکارډ کړي سب مو نشر دي څه چې کوم دي نو کېدای شي نه بعد راشي دغه ریکارډ یې ما د 3 کارونه جامع دی او ما تر اوسه پورې ډېرې ویډیوګانې نه دي اچولي اوس شروع شوم دا ویډیوګانې نوي کوم او سره زړې به بیا که خیر اچوم تاسو به ټول هغه که خیري موږ په ډیلي هغه باندې میلاویږي نو زیاتره موږ خلکو په دغه اعتراض وکړو چې یاره د ولیمې چې تاسو په حالونو کې کوئ د کلي کې ورکوئ کامه خوراکه ورکوئ خو په کلي کې ورکوئ نو غریب هم پکې وخوري امیر هم پکې وخوري او مطلب چې ټول هغه په اسانه سره اټین شي نو هغه باندې خلکو له بیا کوو انشاءالله ډېر خلک اوس چې کوم بار نه راسي او کوم د کلي خلک نو هغه اوس په کلي کې ولیمې ورکوي دې نه مخکې اوس یو ریسنټلي یو 2-3 ورځې مخکې دلته کې یو یوسف ما دغه صدرخیلو کې واده شوی د هغې ولیمه دلته ما ریکارډ کړي ده نه هم په کلي کې وشوه د هغې نه مخکې ودونه چې کوم شوي یا به ټول شی ټول کلي کې تقریبا زیاتره خلک اوس هغه کوي قدرمندو موږ خبرې ډېرې اوږدې شوې او ما غوښته چې 10 منټه ویډیو کوم ځکه چې بیا ډېره خلک ورکوي خو دی پیر صاحب ووایي چې نه خیر چې مطلبي خبرې چې ورسي ورته او ټول ته نه پوه شي خوند هم ورته نه واخلي د مسافرونه او کله کله پکې لانګ ویډیو پکار ده کله کله پکې شارټ ویډیو پکار ده نو به دغسې به ورته کوو کله به ورته یو ځای ریکارډ کوو کله بل ځای او به دا شی خبرې چې تاسو موږ کومې خبرې خوښېږي په هغې باندې موږ ته خپل رایې راکوئ او په دې باندې کوشش کوئ چې په دې خبرو باندې موږ کومې وکړي په دې باندې له شمال وکړئ دغه خاص کر کې ډونیشن باره کې د خبرې وشو نو ډونیشن باندې لکه خپله نظرثاني وکړئ مو چې کومه خبره وکړو دې سره انشاءالله تاسو ته ووایو دا تاسو پیسې به په صحیح ځای لاګي موږ ته یې سره راستوئ مخه کسان ته یې وراستوئ خو کم از کم تصدیق ته نه غواړئ نو تاسو به هغه کنده موږ ته دا وایو چې که موږ ته پیسې راکړئ چې موږ یې ورسوي څوک هم کوي یا لاره رضا دپاره کوي خو چې کوم کس پکې غبن کوي نو هغه ته نه دي په کار بس تاسو پسې لږه رکې کوئ نو هغه سیسټم به کېږي
قدرمنو د دې نه علاوه تاسو کومې ویډیوګانې په کور دي څنګه ویډیوګانې غواړئ موږ ته خپل رایې تاسو په خپل کمنټ کې شریکولی شئ. وخت ډېر وشو بس دې ویډیو په دې ځای اختتام کوو او اجازه ترنه غواړم د دې دعا سره چې په هر ملک کې ښاد آباد اوسئ او تاسو موږ هم په خپلو دعاګانو کې اوسئ موږ به تاسو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو. د الله په امان.